اینجا بزرگترین بازار فروش گوسفند و گاو در غزنی است. تاجران این بازار میگویند به دلیل بارندگی‌های اخیر کاروبار در این بازار بهتر شده و در قیمت‌ها نیز افزایش قابل توجهی به وجود آمده است. الحمدلله د تیر کال په پرتله باندې کاروبار اضافه شوی د کاروبار کې اضافه والی راغلی ده د مالو په قیمتو کې اضافه والی راغلی ده اندازه 2000 ته 1500 بعضې مالونه داسې ونیسي 3-4 اندازه پورته شوي دي. ته کال خو خلک ډیر خوشحاله دي د بارندګي ډیره وسوه ماشاءالله الحمدلله ټول خلک خوشحاله دي بارندګي ته ډیر اطمینان وکړي چې د مالداري ته ډیر زور ورکړي چې هر کس غواړي چې مالداري وکړي او مالداري وساتي. آنان میگویند بارندگی‌های اخیر سبب خواهد شد که کوه‌ها و چراگاه‌ها سبز شده و مردم به نگهداری حیوانات بیشتر علاقه‌مند گردند. پارسال یک کم خوشسالی در تمام افغانستان بود، در حساب باران و بارندگی چیزا زراعت کم بود و مالداری مردم افغانستان کم بود. گوشت به می لحاظ افزایش پیدا کرده و نسبت به پارسال قیمتش بالا شده. باید گفت که در ولایت غزنی نیز مانند سایر ولایت‌ها بیشتر مردم به گونه سنتی به زراعت و مالداری مصروفند و از این راه نیازهای زندگی خود را تأمین می‌کنند. کارشناسان زراعتی می‌گویند اگر بر مدرن سازی زراعت و مالداری کار شود، این بخش می‌تواند کشور را در عرصه اقتصادی به خودکفایی نزدیک سازد.